قرآن مجید کے د منځونو باره کې حکم فرمایي چې اے خلکو تاسو د ټولو منځونو حفاظت کوئ، په دوی باندې دوام کوئ، او بالخصوص دا منځنی منځ چې د مازدیګر منځ دی د دې ډېر حفاظت کوئ او الله لره په عاجزۍ سره ودرېږئ. په دې آیت کریمه کې الله سبحانه وتعالی موږ ته وایي چې تاسو د منځونو حفاظت کوئ. د منځونو حفاظت د سړو دپاره دا دی چې دوی به په جومات کې ادا کوي په جمع سره. وارکعوا مع الراکعین، تاسو رکوع کوئ د رکوع کوونکو سره، یعنی چرته کې چې مونځ کیږي هلته به تاسو مونځ ادا کوئ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارک دے چې په صحیح مسلم کې راغلی دی. په هغه حدیث کې فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته د هدایت سنتونه پریښي دي، او د هدایت په دغه سنتو کې یو مونځ کول دي په جمع سره په هغه ځای کې چرته کې چې اذان ورته کیږي، یعنی په جمعات کې اذان کیږي هلته به په جمع سره دغه مونځ ادا کې. نو دا حکم شرعي دی. خو زمونږ حالت ته وګوره چې مونږ جمع دپاره اذان واورو، جمعات راته بلکل نږدې وي، خو د دې هر څه باوجود په جمع کې نه شریکېږو، او بیا ځان ته یو پاخه مسلمانان هم وایو، او د پخو مسلمانانو دا نښه نه وي. پاخه مسلمانان پښتانه وو او دي هم، خو هغوی په جمع سره منځونه کوي، هغوی جماعت نه پرېږدي او جمع سره هغوی خپل منځونه ادا کوي. دا د پښتنو نښه او نښاني ده. مولانا طارق جمیلی صفت کوي چې دوی منځونه نه پرېږدي، نور علما صفت کوي، دا ټول خلک په دې وصف باندې پیژني چې دوی منځ نه پرېږدي. خو موږ ګورو زموږ په ګاونډ کې په دوکانونو کې زلمیان ناست دي، موبایلونه په لاس کې وي، جمع له نه راځي، او د دین نه به خبر هم نه وي، د دې باوجود جماعت له نه راځي، او ځینې پکې لا دا ووایي چې دوی پسې مونځ نه کېږي. ای د الله بندګانو، دوی پسې مونځ نه کېږي، نو چې کله دا د جمع وخت دی، د مانځه وخت دی، ته بل جومات ته لاړې، تا دا وویل چې دا جمع خو په ما باندې لازم ده، زه به بل جومات ته ځم، نو بل جومات ته هم نه دی او ځان له مونځونه کوي او کلی کوي هم نه. نو د الله بندگانو پښتانه خو داسې نه وو، د پښتنو کوڅې خو داسې بې ایمانه نه وي، داسې بې ژونده نه وي، داسې بې جانانه نه وي. پښتانه خو داسې نه وو. او حال دا دی چې تاسو دغه شان ناست یې، نو سړی وشرمېږي چې یاره دا څه حال دی، علم ورسره نشته دی، که پته درته نه وي خو راشه زه ستاسو ورور یم، پښتو کې درته وایم ما نه تپوس وکئ، که څه خبره کې هم شک وي ما نه تپوس وکئ، په یو خبره کې څه مسئله جنجال وي ما نه تپوس وکئ، زه ستاسو دکان ته درځم، ستاسو ځای ته درځم، بیا ولې جمع له نه راځئ؟ یعنې سړی حیران شي چې دا زما قوم په کومه لاره روان دی، په کوم طرف روان دی. د جمع مونځ جومات نږدې هر قسمه سهولیات موجود، خو د دې باوجود جمع نه کوي. نو د الله بندګانو دا تارک جماعت دا په څه حساب کې روان دی؟ ته بیا وایي دوی پسې جمع نه کېږي، نو تا ما نه تپوس کړی یا د بل عالم نه دې تپوس کړی دی چې دوی پسې مونځ کېږي که نه کېږي؟ عثمان رضی الله تعالی عنه ته خلک رال، کله چې دی محاصره و، د فتنهګرو نه د محاصرې لاندې و، مسجد نبوي هم د هغې په قبضه کې و، نو خلک ورته راغی چې د فتنې امام لګیا دی، موږ ته منځونه کوي، موږ څنګه چل وکړو؟ نو عثمان رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې موږ تر ټولو غوره عمل دی چې څوک دا عمل کوي تاسو یې هم ورسره کوئ. نو د الله بندګانو موږ ټول مسلمانان یو او ټول د یوې کلمې ویونکي یو. دا تفریق او فرقونه پکې دا شیطان اچولی دي. یو خلک به یو مسلک ته یو ذهن دی جوړ به وي، خو د مونځ چې دی د مونځ د نارواوالي هېڅوک هم دا خبره نه کوي، خو شیطان موږ ته دا دوکه راچوي. او که چېرې ته ډېر پابند دی نو خو بیا بل جومات ته لاړ شه، د جمع وخت او ته ناست په دکان کې او موبایل یې دې مخ ته نیولي دي. ای د الله بنده زما په تا باندې زړه خوږېږي، داسې نه ده چې ته جمع ونه کړې نو ما ته به څه چل کېږي. لا تذر وازرة وزر اخرى، الله پاک دا قانون بیان کړی دی چې ته پې عمل نه کړې، زما د وینا باوجود، د نورو عالمانو د وینا باوجود، ته په اردو هم پوهېږي، په پښتو هم پوهېږي، خو د دې باوجود جمع له نه راځې، نو د دعوت او د تبلیغ نه پس هم چې نه راځي، ستا ګناه زما تر غاړې نه ده.
خو ته زما ورور یې، ته زما ورور یې، زما زړه در باندې درد کوي، ځکه چې درته بار بار دا خبرې کوم. نو د الله بندګانو که څه اشکال وي، که څه اعتراض وي، که څه مشوبه وي، نو ما سره شریکه کړئ. زه ستاسو ورور یم، زه به تاسو سره کښېنم. نو د الله بندګانو دا د جمع لمونځ دا مه پرېږدئ. د جمع لمونځ دا درته نه وه چې رفع الیدین وکړئ، دا درته نه وه چې په دې طریقه ودرېږئ، په هغه طریقه لمونځ کوئ. خو دومره خبره ده چې مونځ په جمع سره کوئ. دا هېڅ یو مسلمان ته لاړ شه دغه غټ غټ علماو د احنافو ته کښېنه چې دې پسې مونځ کېږي که نه کېږي. ته چېرته کې داسې د عام یو چڼو ته کښېنې، هغې خبره واورې، نه دې پسې مونځ نه کېږي، دا چل کېږي، دا چل کېږي. ما تاسو ته دا ویلي وو چې دلته چې مونځ کېږي په دې طریقه کېږي چې جرابو مسح موږ جایز منو، خو بیا هم نه کوو، ځکه چې دلته کې تاسو موږ پسې مونځ کوئ، یو اشکال یو دغه راځي. نور چې څومره مسالې اتفاقي موږ دا کوشش کوو. نو د الله بندګانو دا خواست دی، دا درخواست دی، که ستاسو د اشکالي نو دا کښېنئ ما سره چې دغه خلکو سره خو دا جمع چې دا تاسو ځوانان یاستئ، دغه د دې ژوند تپوس به تاسو نه کېږي. کله چې سړی د قیامت ورځ نو د پنځو خبرو تپوس ترې نه کېږي، ته به دا قدم د یو ځای نه بل ځای ته وانخیستلی شي. په هغو کې یو دا دی وعن شبابه فیما ابلا، ځواني دې په څه کې ختمه کړله. دوه درې کسان ګاک نشته دی، په دوکان کې ناست دی، جګ له دغه ده. نو شرم خو پښتنو کې یو شرم و چې دغه نه بیا څه پاتې شول. نو د الله بندګانو خواست مې دا دی چې دا د جمع لمونځ مه پرېږدئ. نور چې څه کوئ هغه کوئ، خو دا د جمع لمونځ مه پرېږدئ. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ټولو ته په دې خبرو د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.